السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن مونږه یو بل لیکچر ریکارډ کوو او هغه صرف په دې باندې ریکارډ کوو یو شارټ شان لیکچر چې کله مونږ ته امیزون والا ویډیو کال کوي نو هغه مونږه څنګه جوائن کوو او بیا مونږه امیزون ته خپل انټرویو ورکوو او کوم ډاکومېنټس چې مونږ جمع کړي هغه ورته ښایو. ډاکومېنټس کې به مونږ یا پاسپورټ جمع کړی یا به مونږه چې کوم قومي کارډ یي سمارټ کارډ یا شناختي کارډ چې کوم وي هغه به مونږ جمع کړی نو هغه به مونږه هغو ته سبمیټ کوو. نو هغه باندې تاسو پوهیږئ چې کله چې موږ د ویډیو کال انټرویو ټایم راشي نو تاسو ته به په سیل سنټرل کې ټایم شو کیږي او چې کله ټایم تقریبا پوره شي نو تاسو به په جاین کال باندې کلیک وکړئ او تاسو سره به د امیزون چې کوم نماینده دی هغه راشي نو هغه به تاسو نه څه معلومات کوي. تاسو نه به صرف د ډاکومېنټس تپوس کوي تاسو ډاکومېنټس وښیئ سمپل او تاسو نه به د نوم تپوس کوي چې تاسو کوم سیل سنټرل کې ډیټا ورکړلې هغه تاسو کوم نوم باندې ورکړلې نو خپل نوم به ورته ووایئ سمپل او ډاکومېنټس تپوس به تاسو نه وکړي. ډاکومېنټس کې به یا تاسو پاسپورټ او یا سمارټ کارډ چې کوم دی هغه تاسو ورکړئ. خو بیا د امیزون چې کوم دی دوه چینجز کړي د پاکستان دپاره افغانستان دپاره چې اوس تاسو کوم اکاونټ جوړوئ نو هغه هم زه تاسو سره شیر کوم په اخره کې. خو تاسو په دې باندې صرف ځان پوه کړئ چې کله موږ د جاین ویډیو کال جاین کوو نو موږ سره څنګه اپشنز راځي. خو زموږ سره چې کوم دی یو دوه چینجز چې کوم دي هغه شوي دي اپډیټ چینجز چې کوم دي صرف موږ چې په دې هفته کې کوم دوه اکاونټس جوړ کړي دي نو په هغه کې موږ سره دا چینجز راغلي نو موږ ګورو چې مخکې دا چینج چې کوم دی په نور اکاونټس کې موږ سره راځي که نه راځي نو په دې باندې به زه تاسو سره خبره وکړم. موږ چې کله کال جاین کوو نو موږ چې په جاین کلیک وکړو موږ سره به دا مایک هر څه چیک کړلی شي چې دا ټیک دی که نه چې دا ټیکي نو موږ سره به چې ټایم پوره وي نو امیزون نماینده به په ټایم باندې راشي. موږ سره به ډایرکټ کال جاین شي نماینده به راشي او تاسو به هغه کال میوټ کولی هم شي په ټیم کې ختمولی هم شي تاسو سره ټول اپشنز وي او تاسو نیکسټ بل ټایم هم ورکولی شئ. خو د امیزون نماینده راشي او هغه به ستاسو نه تپوسونه وکړي خو دا کال چې کوم دی د امیزون پالیسۍ مطابق دا ټیک نه دی چې موږ دا کال ریکارډ کړو هغه موږ ته ووایم چې تاسو به کال نه ریکارډ کوئ نو په دې باندې ما چې کوم د امیزون نماینده دی او کوم چې د سیلر دی موږ چې چاله اکاونټ کریټ کوو نو د هغې تصویر ما پناه کلی دی په دې کې. او بل دا دی چې دا اپډیټ دی امیزون د سیل سنټرل دپاره چې کله موږ سیل سنټرل جوړو د پاکستان افغانستان دپاره نو موږ ته یو پن کوډ راځي زموږ په ډاکخانه باندې موږ ته یو زموږ چې کومه پته وي په هغه باندې یو کوډ راشي او موږ هغه په سیل سنټرل کې ورکړو ما تاسو ته په مخکې ویډیوز کې دا کړي وو. خو په دې هفته کې چې موږ کوم اکاونټس جوړ کړي دي نو په هغه کې موږ ته د پن کوډ اپشن نه راځي او ډایرکټ اکاونټ زموږ سره اوپن شوی. اوس تاسو چې کوم کسانو په دې هفته کې خپل ایکسپیرینس تاسو شیر کړئ چې چا اکاونټ جوړ کړی چې آیا موږ ته پن کوډ اپشن راځي که نه زموږ ډایرکټ سیل سنټرل کولاو شوی که چېرته تاسو ټولو سره دغه اپشن نه راځي نو بیا به امیزون دا پالیسي چینج کړي او د پن کوډ ویریفیکیشن به یې ختم کړی صحیح ده او زموږ د ویډیو کال ویریفیکیشن نه پس زموږ سیل سنټرل ډایرکټ کولاویږي نو دوه اکاونټس کې موږ سره دا اپشنز وو. اوس امیزون دا پالیسي دا نوی اعلان کړی تاسو به دې نه خبر وو چې موږ په پاکستان کې ناست یو یا افغانستان کې نو موږ په سعودي او یو ای کې پروډکټ خرڅولی شو خو چې کله تاسو سیل سنټرل به مخکې کولاو نو موږ سره به بای ډیفالټ پکې مارکیټ پلیسز راتلل خو دا دغه به موږ سره نه راتلو سعودي یا یو ای. نو اوس چې موږ کوم اکاونټ جوړو په هغه کې یونایټډ عرب امارات چې کوم دی یو ای مارکیټ زموږ سره ډایرکټ کولاویږي په هغه کې سعودي پکې لا فلحال نه راځي خو ډېر زر را روان هفته کې یا میاشت کې به پکې هغه موږ سره راځي. نو چې کوم سیل سنټرل تاسو جوړوي اوس به تاسو سره پکې دا دوه مارکیټ پلیسز هم راځي نو دا دوه ضروري اپډیټ یو د پن کوډ باره کې اوس پن کوډ نه بغیر زموږ سیل سنټرل کولاویږي موږ دوه اکاونټس داسې جوړ کړي په هغه موږ ټرای کړي چې هغه د پن کوډ نه بغیر کولاو شوي موږ سره نو دا دوه اپډیټ ما تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کړل او ما تاسو سره یو شارټ شانته ویډیو په دې وکړه چې څنګه هغه کال موږ جاین کوو ویډیو کال موږ څنګه جاین کوو نو دا ستاسو به د دې نه لږ ډېر هیلپ شوی.